ځان سره کوشش کوه چې روزانه ځان سره یو کس روژه ماتي له بوځه، خاص کر غریبانان. او د روژه ماتي له ثواب دا خو په مالدار باندې ملویږي چې غریب شرط نه دی، خو غریبانه موږ په دې وجه کې چې د ضرورت ډېر حدیث کې راځي رسول الله فطر صائما كان له مثل اجره غير انه لا ينقص من اجر الصائم شيئا. څوک چې بچا باندې ځان سره بوزي او روژه ماته پې وکړي، رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي لکه څنګه چې د دې روژتي ثواب و چا چې د روژه ماته کړی ده سره دغه ثواب درته میلاوي. نو زه درته دا وایم که په تاسو کې څوک دا غواړي چې روزانه 2 روژې ونیسي نو څه دې کوي؟ یو کس ځان سره بوزه. نو خلک به 13 روژې ونیسي، هغو ته به 13 روژو ثواب میلاویږي، تا ته به څو میلاویږي؟ 18 روژو. او بیا چې یو سړی 2-3 کسان بوزي او بیا چې یو سړي طاقت او خیمه ولګوي په کلي کې ځای مقرر کړي، الله اکبر، یا اعلان وکړي چې زموږ په دې جومات کې به روژه ماتې د چا طرف نه وي؟ دا زموږ طرف نه.